السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو زموږ سره تصویرونه اوسي هغه پی ډي اف ته تبدیل کړو. یعنې زموږ سره 10 15 یا هم 16 تصویره اوسي، هغه غواړم زه پی ډي اف ته جوړ کړم، په یو ځل باندې هغه کس ته ولیږم. یعنې دا چې زموږ سره پی ډي اف البته یو څوک موږ ته وایي چې تاسې د خپل ډاکومنټ یا اسنادونه مو چې دي په پی ډي اف ډول باندې ولیږئ. په داسې حال کې چې تاسې سره به د هغه اسنادو سرټیفیکیټ، ډیپلومې یوازې تاسو سره څنګه اوسي، یو سکانر یعنې عکس اوسي. نو د دې لپاره هغه به درته وایي چې ماته دغه ټول اسناد دی په پی ډي اف ډول باندې ولیږه. نو تاسو سره به 10 12 دانې د اسنادونه ورقې اوسي، نو عکسونه به اوسي. نو هغوی ته به هم مشکل وي، تاسو ته به هم مشکل وي چې د هغې لیږلو کې او ګډوډ کېږي به هم. نو هغه کس به هم درته ویلي وي چې تاسو څنګه وکئ په پی ډي اف شکل باندې دغه ټول اسنادونه دې راته ولیږئ. نو د دې لپاره به چې دا څنګه کولی شو تصویرونه پی ډي اف ته تبدیل کړو، نو تاسې به راشئ پلی سټور ته، او پلی سټور کې به تاسې سرچ کوئ چې I love PDF. کله مو چې دا سرچ کړ نو لږ به منتظر شئ تر څو ریزلټ راشي. دلته تاسې دا اپلیکیشن ګورئ، I love PDF یا هم PDF ایډیټور and scanner. نو دا به تاسو څنګه کوئ، انسټال به یې کوئ. کله مو چې انسټال کړ وروسته له دې نه به یې تاسې اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ تاسې به څنګه وکئ، دلته به راشئ ټولز باندې به کلیک کوئ. کله مو چې ټولز کلیک کو تاسې به څنګه وکئ، ښکته به دلته راشئ چې پی ډي اف د ایمیج ټو پی ډي اف دې باندې به کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کو دلته به هغه تصویران ورته انتخاب کوئ کوم چې تاسې غواړئ د هغې نه څنګه کوئ پی ډي اف جوړ کوئ. هغه 10 یا 15 تصویره به تاسې انتخاب کوئ له کوم څخه چې تاسې غواړئ پی ډي اف جوړ کوئ. زه وایم چې دغه تصویران دي، دلته یو څو تصویران انتخابوم، وایم چې دا څنګه کوم، پی ډي اف ته یې تغییر کوم. راځم دلته، زه غواړم دا پی ډي اف ته تبدیل کړم. دا 12 تصویران دي، زه غواړم پی ډي اف ته یې تبدیل کړم. نو نیکسټ کلیک کوم. کله مو چې دلته نیکسټ کلیک کو نو دلته تاسو ته څنګه کیږي، روټیټ ایمیج، دلته د ایمیج روټیټ کوي یا نه روټیټ کوي یعنې منظم کوي. ځینې ایمیج وي سرچپه اوسیږي، نو هغه څنګه کیږي، دې نه مرسته کولی شئ یعنې منظم کولی شئ. زه وایم چې نظمه ټول ایمیجونه چې دي څنګه دي، صحیح دي. او دلته پیج، دلته پورټریټ لینډسکیپ، یعنې دلته پورټریټ لینډسکیپ هم ورته انتخابولی شئ. او دلته A4 سایز، کوم سایز کې تاسې غواړئ چې د لیټر کې صحیح دی. زه وایم چې نه A4 صحیح دی، یا هم A4 صحیح دی وایم. او اډ پیج مارجن دا به اډ کوئ که نه، مرج ټو پی ډي اف دا مرج کوئ، پی ډي اف ته مرج کوئ یا نه، نو دا تاسو پورې اړه لري. ان سنګل پی ډي اف زه وایم چې دا څنګه کوم، ټول نه یو پی ډي اف جوړوم، یعنې 12 عکسونه موږ انتخاب کړي، د 12 نه څنګه کوم یو پی ډي اف جوړوم. او ایمیج آرډر دا نور څه دي، نو تاسې به څنګه وکئ، ایمیج ټو پی ډي اف باندې به کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کړ نو تاسې به څنګه کوئ، دلته به لږ منتظر شئ تر څو دا سر ته ورسیږي. نو دا سر ته ورسېدو او دا خلاص شو. زموږ ایمیج څنګه شو، هغه 12 ایمیج هم چې انتخاب کړي وو هغه پی ډي اف ته تبدیل شو. اوس ګورو چې آیا دا پی ډي اف ته تبدیل شوي یا نه. دې باندې به تاسې کلیک کوئ او دا دی، دا تاسې وګورئ دا ټول څنګه دی په پی ډي اف ډول باندې. موږ ته ټول تصویران زموږ د پی ډي اف په یو پی ډي اف ته نه جوړ کړ. اوس که چاته یې وغواړئ دا څنګه کولی شئ، لیږلی شئ. شیر باندې کلیک کوئ نو دغه ټول تصویران، د 12 تصویران نه موږ یو پی ډي اف جوړ کړ، او دغه ټول به څنګه کېږي، هغې ته به لیږل کېږي بدون د کوم مشکل څخه. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل پی ډي اف، البته تصویران نه څنګه کوئ، پی ډي اف جوړ کړئ.